نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مازیګر مونږ په مسجد نبوي کې وکړو او 10,000 صحابه کرام د ځان سره مرګري کړو او زه چې زو مکه مکرمه باندې حمله کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیبیانو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دوه بیبیانې ملګری وي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها او میمونه رضی الله تعالی عنها دا دواړه بیبیانې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دې سفر کې وي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام جحفی ته ورسید ذوالحلیفه نو الته سره حضرت عباس رضی الله تعالی عنه میلو شو چې د خپل کور سامان په سارو باندې بار کړی دی او خپل بچی ور سرم دی او کور والا ور سرم ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل عباس تر چرته رواني ورته د الله پاک پیغمبره زه درتلم مدینه منورې ته ما هجرت کو زه خو تام پسې در رواني مته خو دې خو را رواني نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل خپل اهل او عیال او سامان چې کم دی دا مدینه منورې ته ولېږه او ته زمونږ سره ملګری شې مونږ په مکه باندې حمله کوو نو ته زمونږ سره جهاد له روان شه نو عباس رضی الله تعالی عنہ د دغه ځای نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملګری شو اصل کې د عباس رضی الله تعالی عنہ مخکې مسلمان شوی و دا مخکې نه مسلمان و او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی زه مدینه منورې ته هجرت کوم درځم خو نبی علیہ السلام به منع کوي عباس ته مه راځه ته مکه کې پاتې شه خپل اسلام پټ د خلکو نه وساته دې دپاره چې موږ ته د مکې د خلکو خبر راکړي ته موږ پسې مه راځه نبی علیہ الصلوۃ والسلام عباس رضی الله تعالی عنہ د مقام جحفی نه ځان سره مرګره کوي عزت زموږ مرګره شچزو بیا مخکې تللی یو بل مقام دی چې هغې ته مقام ابوا ویلی شي چې هلته کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپلو صحابه کرامو سره ورسېدو نو هلته ورسره یو 3 تنه نور میلو شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو ابو سفیان دا ابو سفیان نه دا بل ابو سفیان دی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر زوی دی ابو سفیان ابن حارث دا د نبی علیہ السلام د تر زوی دی نو یو ابو سفیان دویم عبد الله ابن امیہ دا دوه تنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په مقام ابوا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا دوه تنه میلو شو یو ابو سفیان او دویم عبد الله ابن امیہ ما درته وی دا بل ابو سفیان دی دا د نبی علیہ السلام د تر زوی دی ابو سفیان ابن حارث د حارث زوی دی او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضاعی ورور مو د ابو سفیان رضاعی ورور ځکه نبی علیہ السلام د حلیمې بیبي په خوړلیو کنه او د ابو سفیان هم د حلیمې بیبي په خوړلیو نو دا دواړه رضاعی ورور مو نو د نبی علیہ السلام د تر زوی مو رضاعی ورور مو او دا د نبی علیہ السلام د وړوکوالي ډیر سخت ملګری و داسې ملګری و چې نبی علیہ السلام بچرته و نو دی به ورسره و داسې کنه په دې وړوکوالي کې مرګتیا وي د هلکانو کنه نو دې ملګري وو د تره زامن مو ملګري مو چې چېرته به نبی علیہ السلام هلته به سره د ابو سفیان خامخا موجود و داسې مرګتیا وه ډېر یو بل باندې مین وو خو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیغمبرۍ دعوه وکړه کنه نو د ټول نه سخت دشمني د ابو سفیان شو او داسې دشمن شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د نبی علیہ السلام خلاف اشعار به یې جوړول بیا او ډمې به یې راوستې او هغه به یې ګډولې خلکو ته به وي چې تاسو دې پیغمبر له راځئ زه درته د هغې نه ښکلی مجلس لګومه زه درته د هغې نه ښکلی یو مجلس لګوم دې له ولې نه راځئ چې هغه خواله ځئ دومره د نبي علیہ السلام سخت دشمن و یا هغه چې د وړوکوالي ملګری و چې کله نبي علیہ السلام د پیغمبرۍ دعوه وکړه بیا هغه چې د ټول نه سخت بدترین دشمني دی شو د نبی علیہ السلام په سپکاوي کې به اشعار ویلو او حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه به بیا دله جواب ورکو د نبی علیہ السلام د طرف نه دا بل چې عبد الله ابن امیہ دا د نبی علیہ السلام د خپلې د ترور زوی دا د عاتکې زوی و د عاتکه بنت عبد المطلب د نبی علیہ السلام ترور و د پلار د طرف نه د پلار د طرف نه چې کومه د نبی علیہ السلام ترور وه د هغې زوی عبد الله ابن امیہ نو دا د نبی علیہ السلام د خپلې سکه ترور زوی و خو دیم د نبی علیہ السلام ډېر سخت دشمن و یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اسلام دعوت ورکو نو دی عبد الله ابن امیہ ورته څه وویل ته ما ته د اسلام دعوت راکړه چې زه پیغمبر یم
نبی علیہ السلام او زه الله رښتینی پیغمبر را لېږلم دی عبدالله ابن امیه ورته وی کنه وی کو ته چېرته اسمان ته وخېږې زه درته ګورم چې ته اسمان ته روان او اسمان کې یو سوری وشي او ته په هغې کې ننوځې او د هغې طرفه در سره فرښتې ملګري او تا یو خط راغستی د الله د طرف نه او په هغې کې الله لیکلي چې دا زما پیغمبر دی بیا دې نه منم دا دومره بیا د نبی علیه السلام سخت دشمن شو دومره سخت دشمن شو نو په مقام ابوا کې دا دواړه د نبی علیه السلام سره میلاو شو چې دوی میلاو شو صحابه کرامو ته تپوس وکړه که تاسو چېرته ځئ وایي موږ خو مدینې منورې ته در روانو په نبي علیه السلام باندې ایمان موږ راوړو صحابه کرام راله نبی علیه السلام له زیری ورکو وی د الله پاکه پیغمبره ستا د وړوکوالي هغه دوست ابو سفیان او ستا د خپلې ترور زوی عبدالله بن امیه هغه دواړه مسلمانېږي اجازه ته ورکړه چې راشي کلمه ورته ووایي نبی علیه السلام وفرمایل زما مخې له مه راولئ زما مخې له مه راولئ صحابه کرام حیران شو د الله پاکه پیغمبره تا خو به د دوی دپاره ډېرې دعاګانې غوښتې ته خو به په دوی پسې ډېر زیات خفه وې او دعا به دې غوښته چې الله یو مې د وړوکوالي ملګری دی یو مې د ترور زوی دی الله دا مسلمانان کا او اوس چې هغه مسلمانېږي ته ترې مه خاړئ نبي علیه السلام وفرمایل بس ما خواله یې مه راولئ دوی ما ته ډېر تکلیف راکړی دی دوی ما ته ډېر زیات تکلیف راکړی زما خواله یې مه راولئ هر صحابي به راته خوشحالېده به په نبي علیه السلام به یې زیری کو چې د الله پاکه پیغمبر ستا د وړوکوالي دوست ابو سفیان او ستا د ترور زوی عبدالله بن امیه مسلمانی کې راولو د نبی علیه السلام د طرفه به ورته جواب میلاو شو ما خواله یې مه راولئ زما خواله یې مه راولئ د نبی علیه السلام سره ام سلمه رضی الله تعالی عنها په دې سفر کې دوی هغې ته وویل وي ته زموږ لږ سپاره شو که نبی علیه السلام ته که نه نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها راله نبی علیه السلام لره وی د الله پاکه پیغمبره ستا د نبوت او ستا د خو اخلاقو نه خو پردی خلک محرومه نه دی دا یو دی د وړوکوالي دوست دی او بل دی د ترور زوی دی دوی به ستا د اخلاقو نه څنګه محرومه ځي د الله پاکه پیغمبره اجازت ول ورکړه چې راشي چې ایمان راوړي نبی علیه السلام ورته وفرمیل ام سلمه ډېر تکلیف یې راکړی دی دواړو نه دې دواړو ډېر تکلیف راکړی یو زما په سپکاوي کې اشعار جوړولو او دې بل ته ما خبره وکړه د ایمان نو ده ماله داسې جواب راکړو چې کو د الله د طرف نه سره فرښتې راشي او ماله د الله د طرف نه خط راوړي بیا دې هم نه منم داسې جواب د ماله راکړی دی دوی رالو علي رضی الله ام سلمه رضی الله تعالی سپارښت کوي د الله پاکه پیغمبره زما امید دی چې دا به ستا نه محرومه نه پاتې کېږي زما امید دی چې ته به دوی محرومه کوې نه دلته کې دوی دواړه راله علي رضی الله تعالی عنه لره علي رضی الله تعالی دوی دواړو ته وي زه درته یوه طریقه ښیم زه درته یوه طریقه ښیم کېدای شي نبي علیه السلام تاسو معاف کوي څنګه داسې وکړئ که نه چې تاسو لاړ شئ چاته وایئ ما او ډایرکټ د نبي علیه السلام مخې ته ودرېږئ په خپله ورشئ چاته وایئ ما او چې د نبی علیه السلام مخې ته ودرېږئ که نه نو دا آیات په ووایئ تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین دا آیت په سوره یوسف آیات مبارکه دی چې کله د یوسف علیه السلام ورونه راله یوسف علیه السلام ته ودرېدل او وی پېژندل چې دا خو زموږ ورور دی او موږ کوی ته ورته کړی و او الله د هغه نه څه جوړ کړی دی بادشاه او پیغمبر یې جوړ کړی دی د ملک بادشاه دی اوس موږ خو کوی ته ورته کړی و نو ورونو وی تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین قسم په الله ته په موږ باندې غوره کړی موږ خطا کارو ته الله غوره کړی په موږ باندې موږ نه خطایي شوې ده ولاړ شئ د نبي علیه السلام وړاندې مبارک وړاندې ودرېږئ د نبي علیه السلام او دا آیت مبارکه تاسو ووایئ ابو سفیان چې څنګه راغی او نبی علیه السلام ته مخامخ ودرېد که نه دا آیت وي تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین قسم په الله د الله پاکه پیغمبره الله ته په موږ غوره کړي خو موږ خطاکارو موږ نه پوهېدو چې کله دا آیت ولوستو نبی علیہ السلام چې ورته څنګه وکتل نو نبی علیہ السلام ولې جواب ورکړو وی لا تثریب علیکم اليوم په تاسو هیڅ ملامتیا نشته دی یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین الله به تاسو ته بخښنه وکړي الله ډېر رحم کوونکی دی ځئ تاسو مسلمانان شوئ ګوره نبی علیہ السلام به چې څوک به ورته مخامخ راغی بیا به نبی علیہ السلام مخ مبارک نه شو ټینګولی ورته نبی علیہ السلام ورته وفرمایل لا تثریب علیکم اليوم په تاسو هیڅ ملامتیا نشته دی خیر دی به کوماته خو هر څه ویلي ما معاف کړي بیا او نبی علیہ السلام ورته وفرمایل الاسلام یخدم ما کان قبله تاسو چې مخکې ما سره څه کړي دي اسلام هغه هر څه ستاسو ختم کړو هغه هر څه ستاسو ختم شو د اسلام د وجې نه هغه ټول ګناهونه درته الله معاف کړو دی ابو سفیان به بیا د نبی علیہ السلام په مدح کې اشعار ویل په مدح کې به اشعار ویل او دی به د نبی علیہ السلام مخامخ نه راتو
نه براتو د نبی علیہ السلام نه به څنګ څنګ ته ګرځېدو او حالانکه نبی علیہ السلام بوله د جنت زیری ورکول ای ابو سفیان ای زما د وړوکوالي ملګريه ای زما رضاعي ورور ته خو جنتي یې نبی علیہ السلام بوله د جنتي زیری ورکو خو دی به شرمېده په هغې خپلو کړو باندې دومره ستومانه او دارنګې عبدالله بن ابي اميه دی خو به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چرته وي دی په ژوند کې هم د نبی علیہ السلام ته به بره بیا نه دي کتلي چې کوم ځای کې به نبی علیہ السلام او د بابا صلی الله ښکته کتل د خپلې ملامتیا د وجې نه د نبی علیہ السلام ته به بره بیا نه وکتلي بهر حال په لاره کې ورسره دوی میلاو شي دا دواړه ملګري دا دواړه صحابه کرام ابو سفیان او عبدالله بن ابي اميه دوی مسلمانان شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره روان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو د رمضان المبارک میاشو پر لسم رمضان دوی روان شي وو نو د نبی علیہ السلام او د صحابه کرام روجه وه خو چې یو ځای ته ورسېدل نو په نبی علیہ السلام باندې په خپله هم او په دې صحابه کرامو باندې هغه روژه ډېره ګرانه شوه ځکه یوه ګرمي وه دویم جهاد ته روانو نو کمزورتیا هم په بدن کې راتله نو چې نبی علیہ السلام وکتل چې زما صحابه کرام د روژې د وجې نه کمزوري کېږي نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وفرمایل روژه ماته کوئ روجه تاسو څه کوي ما ته کوي ځکه حدیث مبارک کې راځي لیس من البر الصيام فی السفر دا نیکي نه ده چې ته په سفر کې روجه ونیسي روجه ونیسي نو نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وفرمایل په خپل روجه ماته کړه صحابه کرامو ته وفرمایل تاسو روجه څه کوي ما ته کوي ځکه جهاد ل روان یې کمزوري کېږئ روجه یې په نبی علیہ السلام په صحابه کرامو څه کړله ما ته کړله د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې کو سفر د مشقت وي تکلیف والا سفر وي نو پای کې ته روجه خوړی شي بیا چې کله کوجه شي د هغې به سره وګرځئ قضا به راوګرځئ خو که چېرته سفر د ارام وي لکه نن سبا ایر کنډیشن والا بسونه دي جازونه دي هېڅ تکلیف پکې نه نو که سفر د راحت وي بیا روجه نیول بهتر دي غوره دي وجه دا ده چې د روجې مبارکې چې کم فضایل دي دا په نورو میاشتو کې بیا نشته ځکه چې د رمضان مبارک کم فضایل دي دا په نورو میاشتو کې بیا نو اگر چې د دې روژې به ته وروسته قضا راوګرځئ خو په رمضان المبارک کې چې د روژې کم ثواب هغه خو نشته دی که نه هغه رحمتونه هغه فضیلتونه خو بیا نشته دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرامو روژه ماته کړله مقام مر الزهران ورته ویلی شي ځکه اوږد سفر دی د مدینې منورې نه چې مکې مکرمې ته ځي الله دې موږ ټول بار بار بوزي ډېر لوی سفر دی نو چې کله مقام مر الزهران ته راورسېدل که نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل صحابه کرامو ته وایي دلته تاسو پړاو واچوئ دلته کې ځکه شپه د دلته آرام کو ماسخوتن ټیم و نو چې دا تیاره خوره شوه که نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وایي د خپلو خیمو سره اورونه بل کوئ اور نه دی اور بل کوئ دا د عربو عادتو چې کوم ځای کې به یې پړاو اچو که نه نو هلته کې به یې د خپلو خیمو سره اور بل کو یو خو پخلی مخلی به هم تیارول ځان له دویم دا اور به یې ځکه بل کو چې دا لوکي برخ وخیږي او خلک یې ویني چې دلته قافله راغلې او قافله پاتې کېږي نو خلک به راغې د هغې سره به یې تجارت وکړو څه به یې په دوی خرڅ کړو څه به یې د دوی نه واغستل داسې تجارتي قافلې به روانې وي نو د اور به یو علامت په د لرې نه به ښکاره شو چې پلانکي ځای کې قافله د خلک به راټول شو نو تجارت پالته کې وشو میله به ولګېدله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د خپلو خیمو سره تاسو بل کوئ اورونه بل کوئ دغلته کې مکې والا ته خو پته وه چې موږ د نبی علیہ السلام سره واده خلافي کړې ده او یو ورځ به نبی علیہ السلام په مکه باندې حمله کوي کو هر کله ده خپل ځان خو ورته معلوم و چې موږ بدعهدي کړې ده نو دوی به کله کله د شپې چکر لګو چې یاره د مدینې منورې د طرفه خو خیر دی که نه څه حمله ممله خو نه کېږي نو درې تنه راوتي وو یو ابو سفیان ابن حرب او دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم دا درې کسانو د مکې سردارانو دوی راوتي وو بارې چکر وو چې یاره د مدینې منورې د طرفه خو خیر دی که نه چې حملې مملې خو بس دغه نه دوی چې وکتل خیمې لګېدلې او ورونه بلیږي دا یو بل نه تپوس کوي وی بودیله د ابو سفیان د بودیل نه تپوس کوي بودیله معلومیږي دغلته کې چېرته قافله راغلي ور بلیږي خیر خو دی نو دا بودیل ورته وی دا د بنو خزاعه یو لښکر دی هغه دغلته تېرېږي د بنو خزاعه یو لښکر دی په دغې طرف باندې تېرېږي نو ابو سفیان ورته وی بودیله لږ د عقل لږ کار واخله بنو خزاعه دومره زیات دي ته خو د خیمو د ورونو ته وګوره که نه هغه دومره زیات دي دا خو چېرته ډېر خلک د ټول ملک د اور نه ډک دی وی زه چې لږ تماشه وکړو خو هله ورشو که نه
چې لږ ورنږدې شو د نبي علیه السلام صحابه کرامو هغې چوکیداري کوله دا 3 واړه ونیول ګرفتار یې کړو چې ونیول بس یو ابو سفیان یې ونیو دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم دا 3 واړه ونیولو چې ونیول عباس رضی الله تعالی مسلمان شو کنه دلته سره کسان خبرې کوي څوک وي وجنو څوک وي نبی علیہ السلام خواله بیا دا خبرې ور سره کوي په دې کې دغه تیرېدو عباس رضی الله تعالی عنہ عباس رضی الله تعالی په خچره باندې سور دی نو چې خبرې واورېدې ویره دا خبرې خو د ابو سفیان دي خبرې د چا دي د ابو سفیان وای پیژندو کنه نو आवाज ورته کو نږدې ولغوي اے ابو سفیان ابو سفیان منډه کړوي عباس ته دلته وي او زه دلته ما وی وجنی ما بچ کا نو عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایلی اے ابو سفیان قسم په الله کو د بچ کېدو بل لاري خو زما خچر ته راخېږه نو اله به بچ کېږي زما خچر ته راخېږه بس ابو سفیان منډه کړه د عباس رضی الله تعالی عنہ په خچر سره شاته کېناستو عمر رضی الله تعالی عنہ چې وکتل چې ابو سفیان دی تور راوي سره را منډه کړې رامنډې و چې دا خو د نبي اسلام د ټولو نه سخت دشمن دا دی ځکه غزوه بدر کې دی و په غزوه احد کې دی و په غزوه خندق کې دی و په ټولو جنگونو کې د نبي اسلام خلاف جنګېدل او مشري به یې کوله عمر رضی الله عنه چې ولیدل چې ابو سفیان لاس له راغلی دی او مسلمان شوی هم نه دی توره یې راواغسته او رامنډې کړې ابو سفیان د عباس رضی الله تعالی ته فرمایي وی عباسه وی دا پوری هو عمر نه دی را روان وی را روان دی وی قسم په الله زما د مرګ د پار را روان دی وی زما د مرګ د پار را روان دی جو عباس رضی الله تعالی خچر په منډه کو وز عمر رضی الله پیدل عباس رضی الله په خچرو د په منډه اغسته دی نو د شاعلی او ته عمر आवाज وکړو وی اے عباس قسم په الله لګ ودرې کده خو د نبی اسلام ډیر سخت دشمن دی ته زمانه چرته زغلای او کو د نبی اسلام خواله دی بوس بیا زما په لاس نه راځي ځکه چې د مسلمانېږي او نبی اسلام ول پناه ورکړي خو د نبی اسلام د رسیدو مخکې لګي مال راکړي چې به خپل توره لګه سړه کما عمر رضی الله عنه منډي وخی عباس هم په منډه غسته دي دا غیر ازغلی عمر نه ته منډي وي حتی در دې چې د نبی اسلام خواله ورسو وی د الله پاک پیغمبره ابو سفیان دی را سره ابو سفیان دی را سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ښه ابو سفیان دی او وی دې کم ځای وستا ملګرو گرفتار کړي دي استعمال څه کړی دی گرفتار کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سفیان ته وویل وی ابو سفیان ایمان راوړه زه درته وسم هم ایمان راوړه اگر چې زما ډېر سخت دشمنی اگر چې زما ډېر صحابه کرام ستا د لاسه شهیدان شوي دي خو اوس درلم دعوت در کوم ایمان راوړه ایمان راوړه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی د زرو کافرو قتل کول دا ما ته خوښ نه دي بلکې ما ته خوښ د یو تن مسلمانېدل دي زه دا نه خوښوم چې زر کافر دی قتل شي زه ډېره مینه د دې سره لرم چې یو کافر دی مسلمان شي د دې سره مینه لرم وی ابو سفیان زه درته هم چې مسلمان شه ابو سفیان نه مسلمانېدو انکار یې کوم هغه نور دوه ملګري چې کوم ورسره بودیل ابن ورقه او حکیم هغې خو ایمان نه راوړو خو نبی اسلام ته څنګه مخامخ شو کلمه ویل مسلمانان شو خو د ایمان نه راوړو اوس عمر رضی الله تعالی ته سیټ ته ولاړ دی توره رستلی ده وی د الله پاک پیغمبر دی نه مسلمانېږي او داسې موقع بیا نه راځي زما د تورې په حواله کا زما د تورې په حواله کا بار دا خبره کوي بار دا خبره کوي عباس رضی الله تعالی په عمر رضی الله تعالی په سیدی سر راواړو او ګرځېدو ته عمر غلی شه خو ستا د قبیلې سړی بیا به دا نه ویلي چې وجنه وای ګوره دغه ته کو وی کو ستا د خاندان او ستا د قبیلې سړی بیا به دا نه وي چې وجنه وای خو دا زموږ د قبیلې سړی دی ځکه بار وایي چې وجنه وای عمر رضی الله تعالی داسې عباس رضی الله تعالی ته کتل وی عباسه وی زما پلار خطاب نه دی خطاب وی قسم په الله چې ستا په ایمان زه څومره خوشحاله شوم کنه که دومره زه د خپل پلار په اسلام هم خوشحاله شوی وي وی چې زه خبر شوم چې عباس مسلمان شو وی ما ته دومره خوشحالي رااله که خطاب مسلمان شوی زما پلار زه دورونه خوشحالېدم وجه دا ده کنه چې ته د نبی علیہ السلام تری او ستا په ایمان باندې نبی علیہ السلام ډېر خوشحاله شو نو چې ما وکتل چې د نبی علیہ السلام تر مسلمان شو نبی علیہ السلام کوم خوشحالېده کنه وی ما ته خوشحالي ډېر محبوب ده وی زما زړه خو داسې ده نور چې ته راته څه وایي نو هغه راته وایه نو زه دې د دې وجې نه وجنم چې دا زما د قبیلې نه دی زه دې د دې وجې نه وجنم چې دا د نبی علیہ السلام ډېر سخت دشمن دی نبی علیہ السلام عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی عباس د خپل خیمې ته بوزل ته بشپو کی د ابو سفیان ځان سره بوزا الته بشپو کی کله دا صحابه کرام ګورې پریدینا د ځان سره بوز خپل خیمې ته نو عباس رضی الله تعالی عنہ د ابو سفیان ته دعوت ورکړي وی ابو سفیان مسلمان شه ټول عمر مو ګټو ته لوټو ته بوټو ته سجدي وکړي سې راکړو بوتانو ته سجدي وکړو څه هوتی مونتل
مسلمان شه او تا تم پته چې دا رښتینی پیغمبر دی او زم ما تم پته چې زما دا وراره رښتینی پیغمبر دی ولې په ایمان نه راوړي ابو سفیان ورته په جواب کې څه وایي عباس ډېره ښه پته راته ده چې رښتینی پیغمبر دی ښه راته علم دی ولې نه پوهېږم چې رښتینی پیغمبر دی ولې ایمان نه راوړي مړه وایي څنګه ایمان راوړم غیرت راله اجازت نه راکوي غیرت لره اجازت نه راکوي زه اوس په دې ایمان راوړم دا خلک به څه وایي زموږ د پښتو غیرت دی که نه زموږ د پښتو غیرت دی مړه وایي دا کروړ مې دې پسې نورې تاوان شي خو دا کار نه کومه زموږ د پښتنو دا غیرت دی که نه ته به یو سړي ته په جرګه کې سوال کوي منت کوي دا به ورته ووایي چې لکه ستا پکې پیدر دا کار ولې نه کوي مولي صاحب د پیدې نه زما دې پسې یو کروړ نورې تاوان شي خو نه یې کومه نه یې کومه ولې نه کوه بس ما له غیرت دا اجازت نه راکوي نو هغه د هغې هغه د جاهلیت غیرت و د جاهلیت غیرت و وی ښه راته پته ده چې رښتینی پیغمبر دی رښتینی پیغمبر دی وی ایمان ولې نه راوړې مړه نو زه په دې خلکو سره سترګې څنګه مخامخ کوم چې زه په دې ایمان راوړم په دې ایمان راوړم بهرحال عباس رضی الله عنه قایل نه کو په دې خبره باندې په دې خبره قایل نه کو چې ایمان راوړم سهار شو بیا ورسره عباس رضی الله عنه ملګری دی وی راځه نبي علیه السلام خواله ځو خو چې څنګه را روان دی په نبي علیه السلام سترګې ولګېدې که نه نو بې اختیاره وي اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ایمان یې راوړ ابو سفیان مسلمان شو چې مسلمان شو ابو سفیان عباس رضی الله عنه نبی علیه السلام تو فرمایل وی د الله پاک پیغمبره د ابو سفیان چې دی د مکې سردار دی د مکې مشر پاتې شوی دی نو دته دا فخر لږ خوند ورکوي دا خوښوي چې ما ته لکه څه یو امتیازي غونته شان وی لکه دا خبرو سره لږه مینه ده نو دته یو خده غونته ورکړي چې دی پرې خوشحاله شي نبی علیه السلام وفرمایل وی څوک چې د ابو سفیان کور ته په مکه کې داخل شو هغه ته امن دی هغه ته څه دی امن دی دا ور نبی السلام یو عزت ورکو که نه د ابو سفیان کور ته چې په مکه کې څوک داخل شو هغه ته امن دی هغه ته به موږ هېڅ نه وایو ابو سفیان ورته وایي د الله پاکه پیغمبر زما کور خو دومره دی نه چې ټول خلک پکې داخل شي خو لږ کسان به داخل شي هغه نور به چېرته ځي نو نبی علیه السلام وفرمایل وی څوک چې حرم ته داخل شو هغه ته امن دی هغه ته به موږ څه نه وایو د الله پاکه پیغمبر حرم خو هم دومره غټ نه دی ټولې مکې خلک خو پکې نه راځي ته بس خلک داخل شي نو بیا دا نورو نبی علیه السلام وفرمایل وی چا چې په ځان پسې د خپل کور ور بند کو هغه ته امن دی هغه ته څه دی هغه ته به هېڅوک نه وایي که ایمان راوړي او که نه راوړي خو چې په ځان پسې د کور ور بند کو دته به صحیح امن وي ابو سفیان اوس خبره لږ ټیک شو چې خلک د بازار پسې د ورونه بند کړي که نه که ایمان راوړي او که نه راوړي ورونه دې بند شي امن به ورته څه شي حاصل شي بهرحال نبی علیه السلام د بیا نبی علیه السلام عباس رضی الله عنه فرمایل وی د ابو سفیان یو غونډکۍ ته وخېجوه چې دا ټول صحابه کرام یې ویني چې څوک ورته څه ونه وایي ځکه چې هر سړی وي د قبیلې د مکې سردار ابو سفیان د هر سړی د په مرګ پسې ګرځي نو دې غونډکۍ ته یې وخېجوه چې دا ټول مجاهدین یې ویني چې څوک ورته څه ونه وایي چې پته ورته ولګي دا مسلمان شوی دی وی ټیک شو راځه نو ابو سفیان ځان سره داسې یو غونډۍ ته وخېجو عباس رضی الله عنه سره ودرېدو نو داسې قافلې را روانې دي یوه قافله را روانه ده د مجاهدینو د صحابه کرامو او د یو امیر د هغه جنډه نیولې ده مهاجرینو قافله راله او د هغې نه مشر چې کوم مخې ته امیر روانو هغه حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه هغه جنډه نیولې ده او شاته پسې مهاجر صحابه کرام روان دي بل قافله د مجاهدینو داسې راله او مخکې د یو امیر روان دی سعد بن عباده رضی الله تعالی دا قافله د انصار وه انصار د مدینې منورې چې کوم صحابه کرامو دي مجاهدینو قافله را روانه وه مخې ته یو تن روان دی جنډه یې نیولې ده سعد بن عباده رضی الله تعالی خو چې دا سعد بن عباده رضی الله عنه د ابو سفیان په خوا تېرېده که نه او ده ته یې داسې وکتل هغه ته خو پته وه چې دې سړي زموږ پیغمبر ته ډېر تکلیفونه ورکړي دي نو په ډېر جذبه کې راغی نو چغه یې وویله وی الیوم یوم الملحمه نن به د جنګ ورځ ده د جنګ موږ به نن غوښې پرې کوو الیوم یوم الملحمه نن د جنګ ورځ ده ته به ګورې چې موږ نن څنګه جنګ کوو ابو سفیان ویرېدو وی دا څوک دي عباس رضی الله عنه تپوس کو وی دا انصار دي که نه وی دا خو ډېر غصه دي دا خو ډېر غصه دي په دې کې کتل چې بله ډله را روانه ده په هغې کې هغه کسان روان دي چې ټولو اسلحې اچولي بس داسې را روان دي نو ابو سفیان داسې ویرېدو د عباس رضی الله عنه تپوس کوي عباس دا څوک را روان دي وی دا انصار او مهاجر شریک را روان دي نو دا خو ډېر لوی قافله نه ده دا خو ډېر خلک نه دی په دې کې نبی علیه السلام هم را روان دی
په دې قافله کې نبی اسلام هم را روان دی. نو چې نبی اسلام داسې تیرېده که نه نو د ابو سفیان ورته آواز وکړو وی اے محمد صلی الله علیه وسلم وی تا د خپلو صحابه کرامو ته حکم ورکړی دی چې خپل خاندانونه پې قتل کړي د مکې خلک ټول قتل کړي. نبی اسلام فرمایل نه ما خدا حکم نه دی ورکړی چاته چې تاسو مکې خلک قتل کړئ. نو دا ماته سعد بن عباده سوي وی سوي وی هغه چې اليوم يوم الملحمه نن خو د جنګ ورځ ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د سعد بن عباده نه جنډه واخلئ د سعد بن عباده نه جنډه واخلئ خیر بل چاله مو ورکوي داغه قیس چې کمزوی دی غلې ورکوي داغه زوی له دا جنډه ورکوي خو د نه جنډه واخلئ داغه زوی له جنډه ورکړه. بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی مکرمه ته روان دی.